پاکستان ته دوه بد خبرونه. د ټي ټي پي او بلوڅانو دوه خونړي بریدونه او د 10 پوځیانو وژل کېدل. جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. بلوچ مجاهدینو 15 پاکستانی پوځیان وژلي. د بلوچستان ازادۍ غورځنګ ویاند وایي چې تېره ورځ شمالي وزیرستان کې پر پاکستانی پوځیانو بلوچ مجاهدینو ځانمرګی برید کړی چې په پایله کې 15 پوځیان وژلي. هغه ویلي چې په وژل شویو پوځیانو کې یو مهم قمندان دی. د بلوچ ویاند په خبره چې پر پاکستانی پوځ بریدونه به لا ډیر کړي. بلخوا شمالي وزیرستان کې د پاکستان پر پوځ ځانمرګی برید شوی. د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پر پوځ یو ځل بیا ځانمرګی برید شوی چې دا په تیرو 10 ورځو کې دریم ځانمرګی برید بلل کیږي. ځایي امنیتي مسؤلینو دغه برید تایید کړی او ویلي دي چې برید تیر ماښام د میر علي د ای پی او کجوري سیمو ترمنځ د پوځیانو پر یوې پوستې شوی و. سرچینې ویلي بریدګر له چاودېدونکو توکو ډک یو موټر د پوځ له پوستې سره جنګولی دی. سرچینې زیاته کړې چې په دې برید کې د لومړیو معلوماتو له مخې 15 پوځیان وژل شوي او 15 ټپیان شوي دي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې د ورته بریدونو مسؤلیت ټي ټي پي منلی و. بلخوا د ټي ټي پي یو شمېر سرچینو په ټویټر کې لیکلي چې وروسته له دې به خپل بریدونه پر پاکستانی پوځیانو زیات کړي. همدارنګه بلاول بوټو زرداري وایي د پاکستان ترهګرۍ ضد پالیسیو ته باید بیا کتنه وشي. د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر او د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداري د خپلې مور او پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو د تلین په موقع ویلي چې ترهګرۍ ضد پالیسي ته بیا کتنه پکار. نوموړي د دسمبر په 28مه نیټه د سند په لاړکانه ګړي خدا بخش کې د بېنظیر بوټو د 15م تلین غونډې ته د وینا په وخت ادعا وکړه چې د عمران خان په مشرۍ تیر حکومت ترهګرۍ ضد پالیسي نه درلوده. قدرمنو کتونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.